ما چې کوم آیات د قرآن کریم تلاوت کو اگر چې دا آیات ډېر ورکوټه آیات دی لیکن الله جل شانه په دې کې موږ او تاسو ته ډېر اهم اصول ښایي کچېرته موږ او تاسو په دې یو آیات باندې عمل وکړو یقینا زموږ او تاسو د ژوندۍ لپاره هم دا یو آیات کافي دی عزتمند ورونو الله جل شانه په دې آیات کې زموږ او تاسو توجه دې طرف تراولي چې انسانانو کله چې تاسو د وخت اصلاح کول غواړئ نو تاسو د اصلاح آغاز هغه د بل نه مکوئ داسې مکوئ عزتمندو چې پلان کې انسان کې دا قسم خرابي ده پلان کې چې کوم دی هغه دوکه کوي هغه ملاوت کوي هغه چې کوم دی رشوت اخلي هغه سود کوي هغه د عریانۍ او فحاشۍ په سیلاب کې مفترا دی او دغه شان بل انسان پسې دروغ وایي د هغه غیبت کوي نه بلکې د اصلاح آغاز چې کوئ نو د خپل ځان نه وکړئ ځکه عزتمند ورونو انسان چې کله اصلاح کوي نو دله پکار دی چې اول د خپل ځان اصلاح وکړي ځان ته وګوري چې ما کې کم قسم غلطي ده ما کې کمه خرابي ده زه د شریعت خلاف روان یم په ما کې دا خامیانې دي نو ما له پکار دی چې زه د خپل ځان اصلاح وکړم نو عزتمند ورونو داسې ډېر کم کوز انسانان وي چې هغوی اول د خپل ځان اصلاح وکړي بیا چې کم دی هغه د بل انسان اصلاح کوي نن سبا که زموږ او ستاسو خبرې اثر نه کوي اثر ته ختم شوی دی نو د هغې اهم وجه هم دا ده چې موږ او تاسو د خپل ځان اصلاح نه وي کړي نو الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي ای د ایمان خاوندانو تاسو د خپل ځان د اصلاح فکر وکړئ یعنی د خپل ځان اصلاح وکړئ د هدایت په لاره باندې روان شئ کم خلک چې د ګمراهۍ په لار روان دي د هدایت لاره پرېښې او د ګمراهۍ په لاره روان دي نو هغوی ته چې د خپلې ګمراهۍ کم نقصان رسیږي هغه تاسو ته نه رسیږي یعنی انسان له پکار چې هغه د خپل ځان فکر وکړي غور وکړي د خپل ځان اصلاح وکړي ځکه عزتمند ورونو په ورځ د قیامت به د یو انسان نه تپوس نه کېږي چې د بل انسان دا بد عمل کړی دی دا یې ولې کړی دی بلکې د هر انسان نه به د هغه د بدۍ تپوس کېږي انسان مال مې درکړی و دا مال دې په کوم ځای کې خرج کړی و کومو خلکو ته دې ورکړی و په ښه ځای کې دې خرج کړی و بد ځای کې دې خرج کړی و علم مې درکړی و په خپله دې پې څومره عمل کړی و تا نور ته څومره ښودلی و نو د هر انسان نه به د هر خپل اعمال هغه تپوس کېږي د خپل اعمال جواب به ورکوي نو عزتمند ورونه بیا انسان له پکار چې هر انسان د خپل ځان اصلاح په خپله وکړي په انسان کې چې کوم غیوب دي کومې خرابیانې دي هغه په خپله د خپل ځان نه وباسي حدیث شریف کې راځي د صحیح مسلم حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي من قال هلك الناس فهو اهلكهم کم سره چې دا خبره کوي چې پلان کې برباد شو هلاک شو د هغه اعمال خراب شو د هغه عقاید خراب شو د هغه عبادات خراب شو نو داسې کس هغه په خپله هلاک شو ځکه دی د نورو د عباداتو د هغوی د اعمالو د هغوی د خرابیانو فکر کوي لیکن د خپل ځان فکر نه کوي چې آیا ما کې دا خرابي ده دا نقصان دی د خپل ځان اصلاح وکم د خپل ځان فکر وکم ځکه په ورځ د قیامت به الله جل شانه زمانه تفوس کوي دا فکر خپل نه کوي